کمر بنسټ د 2009 څخه تر اوسه څه کړي؟ ها کاکا ورته وایي. هو زه یې درته وایم کمر بنسټ له 2009 څخه تر اوسه 800 څاګانې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې جوړې کړي. 800 جریبه شاړه ځمکه آباده کړې چې همدا مهال 200 جریبه د استفادې وړ ده. 3 د اوبو رسونې سولري سیستمونه یې جوړ کړي دي. 1820 یتیمان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د کفالت لاندې دي او یوه دانه سټنډرډ یتیمخانه په کابل کې چې چارې په ختمېدو دي. 160 مسجدونه د افغانستان په بیلو بیلو ولایتونو کې، 130 کورونه په افغانستان کې بېوزله خلکو لپاره، 83 کوچني بزنسونه د بېوزلو اړمنو خلکو لپاره، 2 دانې کلینیکونه په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې، داخلي او بهرني سکالرشیپونه افغان ځوانانو ته، 10,000 پیکجونه د خوراکي توکو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په بېلابېلو اضطراري حالتونو کې په رمضان کې او په ژمي کې، او همداسې 15,409 کسانو ته د لوی اختر د قربانیو ویش رسېدلی دی. او همداسې له دې ټولو ډېر مهم زموږ دغه مرستې، زموږ د دغه مزل مرستې 1 میلیون کسانو ته الحمدلله رسیدلی دي. هو که چېرته غواړئ تاسو د دې لویې لاسته راوړنو برخه وګرځئ، په دغه لینک باندې کلیک وکړئ، یعنې په هیلپرز کلب کې ځان ثبت کړئ. له 1 2 3 4 5 تر 10 یا څومره چې ستاسو وس کېږي هغومره مقدار وټاکئ. په اتومات ډول به ستاسو له اکاونټ څخه اخیستل کېږي او په افغانستان کې به په مهمو پروژو کې کارول کېږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، او د ستاسو د رالیږل شویو پیسو راپور به په میاشتني ډول تاسو ته درکول کېږي چې چیرته مصرف شوي دي. راځئ یو بل ته لاس ورکړو، متفق سو، متحد سو او په ګډه له افغانستان څخه د فقر ټغر ټول کړو.